ایران ته د افغانستان په صادراتو کې 50 سلنه زیاتوالی راغی. سلام ستړي مشئ، زموږ پامیر پلس چینل ته بخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست مشر وایي چې په روان کال کې ایران ته د افغانستان د صادراتو کچه 18 میلیونو ډالرو ته رسیدلې ده، چې دا د تیر کال په نسبت 50 سلنه زیاتوالی ښیي. محمد یونس مومند د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مشر وایي چې که یو لوري ایران ته د دوی صادرات زیات شوي دي، د بل لوري بیا تر اوسه هم د ایران له لوري دوی ته ګڼې ستونزې جوړیږي، او دا د دې سبب کیږي چې په لوړه پیمانه ایران ته د صادراتو مخه ونیول شي. نوموړي وویل چې 30 کاله کېږي د ایران سره همدا ستونزه لري چې ایراني لوري د افغانستان په عامو موادو باندې مالیه لوړوي، چې دا د دې سبب کیږي چې صادر کوونکی کس ایران ته د خپلو صادراتو په کولو د سره غور وکړي او د صادراتو کچه راټیټه شي. په هرات کې د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې ایران ته یې ډېرې صادراتي توکي، وچې میوې، زراعتي تولیدات او د ډبرو سکاره دي. یاد مسؤلین زیاتوي چې دوی هڅه کوي ایران ته د صادراتو کچه لوړه کړي. د ایران سره د افغانستان سوداګري د بل هر وخت په پرتله زیاته شوې ده. د پاکستان سره بیا سوداګري د تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې وه، خو په کابل د طالبانو د واکمنۍ وروسته د پاکستان سره سوداګري بیا زیاته شوه او د ایران سره سوداګري راکمه شوه. د بل لوري اقتصاد پوهان وایي چې د صادراتو زیاتېدل د هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول په اوس وخت کې چې په هیواد کې د ډالرو کمی. د صادراتو زیاتېدل د دې سبب کیږي چې د افغانستان د اسعارو بازارونو ته د ډالرو راتګ زیات شي. دا پوهان زیاتوي چې نوي حکومت ته پکار ده چې د پاکستان او ایران د دواړو سره د ګمرکونو ستونزې حل کړي او ترڅنګ د کورني تولید کوونکو مسایلو ته هم پام وکړي، ترڅو داخلي تولیدات د سقوط سره مخ نشي.